د سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو قدرمنو کتونکو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. څوک چې به اوس په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک بیا موږ به وروسته ګوري. ملګرو نن در سره یو دوه ویډیوګانې به شریکوم چې یو د اسماعیل تورن د تسلیمۍ په هکله ده چې هغه نن راتکاري د طالبانو ته تسلیم شوی یا نیول شوی دی. دا یوه لنډه ویډیو به در سره د هغې په اړه شریکوم. بله یو ویډیو را سره ده ځکه 14 د اګست را روان دی چې د پاکستان د ازادۍ تاریخ دی. نو د هغې په اړه به زه یو ویډیو لرم چې هغه در سره د جنرال حمید ګل شریکوم چې جنرال حمید ګل خپله په هغه ویډیو کې په دې باندې دغه کوي دا خبره کوي چې موږ چې دی آزاد نیستو. دا خپله هغه دا اقرار کوي چې موږ آزاد نیستو. نو د هغې په اړه هغه ویډیو در سره ځږدم بیا به یو څه خبرې مو کوم. خو زما همیشه لکه دا تاسو به کله کله بیا وایي چې لکه ولې زه دا یوه خبره لکه ډېر کوم. موږ چې کله پاکستان یادوو موږ مقصد پښتانه نه دي. پښتانه چې دي هغه زموږ وروڼه دي، د پښتونخوا دي. موږ د پنجاب اسټبلیشمنټ یادوو چې تل غوښتلي دي چې افغانستان کې بدامني او هلته همیشه باید دغه افغان وژنه روانه وي. نو موږ هغه یادوو. خو په دې کې زموږ هغه ځینې ګوندونه او ډلګۍ او هغه رهبران هم شامل دي چې د پردیو په اشاره باندې په افغانستان کې دا کارونه کوي. خو زه لومړی دا د اسماعیل تورن دغه در سره ږدم. دا لنډه ویډیو ده. که بیا ستاسې کومنټ کې راته ولیکل چې بند یې کوي هم بیا زه بنده کړم. بیا به هغه دغه ویډیو ته راځو، د جنرال حمید ګل ویډیو ته. د هغې نه مخکې دلته ابراهیم خان ورور موږ ته سلام رالیږلی دی. وعلیکم سلام، الله دې وروغ لره. او د هغې سره مخکې زه خپلو خبرو کې یوه خبره بله تاسو ته یادونه کوم. تاسې کولی شئ چې نن موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. موږ حاضر یو تاسو راپورته کړو ځکه موږ دې په خاطر باندې نن ما مېلمانه نه دي راغوښتلي چې پرون زموږ یو ورور ډېرې ښې خبرې کولې. خو هغه ځکه نور مېلمانه مخکې نه ورته موږ بلنه ورکولې وه. نو چې کله موږ بلنه ورکړو بیا د هغې نه وروسته چې موږ د پاسته مېلمانه راخلو هغې ته موږ وخت نه ورکوو. هغه باید صرف سوالونه وکړي. نن تاسو ته زه لینک دلته اوس په دې کومنټ کې درچوم. هر یو کولی شئ چې تاسې راشئ او موږ سره په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. نو د هغې نه مخکې چې زه د خپلې نورې خبرې شروع کړم یا تاسو سره ویډیو شروع کړم نو زه به تاسو ته لینک نه اول به دا ویډیو تاسو سره شریکوم بیا به تاسو ته وروسته لینک اچوم. نو دغه ویډیو تاسو لږه لږه اورئ. بیا ستاسو خوښه ده که دا ویډیو هم پوره اورېدله که نه. دا اسماعیل تورن چې د طالبانو سره دی په هغه وخت کې یو طالب دی په پښتو سوالونه ورکوي، هغه ته په دري کې جوابونه ورکوي او د هغې په اړه لږه به کېدو زه بیا هم تاسې وګورئ تر څو پورې چې هغو ته ستاسې پیغام څه ده؟ من اساسا ذهنم ایست که جنگ راه حل به افغانستان نیست. خوب است که ما با تفاهم با همدیگر یک جا شیم و این جنگ ختم کنیم و کشور خود از این حالت نجات بدیم. و اگر جنگ سالها دوام کنه نتیجه از او جنگ است، بربادی و ویرانی است. بهترین راه است که ما همپذیری داشته باشیم، با همپذیری بتانیم که یک حکومت اسلامی که در او آرامش و صلح و سازندگی باشه در او وجود بیاوریم. بله امیر صاحب لکه څنګه تاسو معلومات لري اوس نږدې د افغانستان ډیره برخه د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې راغلي د اکثر ولایتونه د مجاهدینو په لاس کې دي. نړیوال باید اوس څه وکړي د افغانستان په فضا کې څه کول پکار دی هغوی ته؟ ما فکر میکنم دنیا صداقت نسبت به افغانستان نداره و اگر صداقت نسبت به افغانستان وجود می داشت در مدت 20 سال حضور خارجی ها در افغانستان وضع بی حالت نمی رساند. ما باید قبلا به یک صلح و صفایی می رسیدیم تا جنگ ختم می شد. ما باید به خارجی ها چی نباشیم، متکی نباشیم، باشه که خود افغان ها بین خود با هم دیگر یک فضای برادری ایجاد کنه تا این جنگ ختم شود. بله اوس د دې وروسته مو تصمیم څه دی؟ خب امیدواریم که بتانیم بعد از این با هم دیگر یک فضای ایجاد کنیم که
اعتماد به عمومی ایجاد بشه تا همه برادران و خواهر و برادر ما در سرزمین یک آرامش زندگی. ورونو د اسماعیل تورن خبرې مو واورېدلې، هغه اوس د سولې دپاره پیغام ورکړو چې باید سوله وشي. سوله خو همیشه چې څوک په اقتدار کې په وخت کې د سولې دپاره غوږ نه پورته کوي، خو چې کله په مشکل کې شي بیا سوله یادوي. سوله د افغانستان لومړنی ضرورت دی. هغه په دې خاطر باندې چې په دې جنګونو کې چې دی ولس ته ضربه رسیږي، ولس پکې بې کوره کېږي، کډوالۍ ته مجبورېږي. نو سوله ښه ده. که د سولې د لارې هر حکومت راځي هغه بیا افغانانو ته به هم د منلو وړ وي. نو سوله چې ده هغه یو اړین ضرورت دی په دې وخت کې افغانستان ته او افغانانو ته. زه تاسو سره د لنډه ویډیو دا بله شریکوم، ځکه 14 د اګست دی سبا ته. نو دې کې که نه لکه ځینې وخت کې ځینې پښتانه وجہ سے نہیں بنایا گیا. امریکہ نے انکار کر دیا آپ کو آرمی چیف بنانے سے. ہر کوئی جانتا ہے وہ یہاں آرمی چیف نہیں بنتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی ہم بنا سکتے ہیں، یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ایسا نہیں ہوتا. سر آپ کو پاکستان میں آرمی چیف بنایا جا رہا تھا ایک دور میں اور مشورے جاری تھے، کیوں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف بن سکتے ہیں؟ امریکہ کو پسند نہیں تھا، اسی وجہ سے نہیں بنایا گیا. امریکہ نے انکار کر دیا آپ کو آرمی چیف بنانے سے. ہر کوئی جانتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوئی جب میں نہیں بنا. مرګرو لکه دا ویډیو مې ځکه تاسو سره شریکه کړله ځکه چې پاکستان سبا له د 14 د اګست د خپلواکۍ یا د ازادۍ ورځ لمانځي. نو د هغې نه مخکې چې هغوی دا ورځ ولمانځي، ما د خپلو پښتنو ته دا یوه ویډیو نشر کړه چې په دې کې جنرال حمید ګل وایي چې موږ یو آزاد قوم نیستو، زموږ د لکه آرمی چیف دی چې د هغه کوم فوج مشر دی هغه تعیناتي یا د هغې ټاکنه په امریکې کې کېږي. تر څو پورې چې امریکا یو د آرمی چیف دپاره ونه غواړي چې هغه وټاکل شي، نو هغه نه ټاکل کېږي. دې ویله چې کوم فهرست چې و چې په هغې کې زما نوم په اول دغه کې و په پاکستان کې، مګر دا چې هلته د امریکې خوښه نه وه نو زه ونه ټاکل شوم. نو دا هغه خاص کر پاکستانیانو ته دا زما طرف نه دا ویډیو ورته دغه کړه، نشر کړه چې ازادي په دې وخت کې یو ملک هم پوره آزاد نه وي. همیشه ملکونه چې دي د یو بل سره نښتلي او هر هغه هیواد به ازاد وي چې هغه اقتصادي خپلواکي ولري. تر څو پورې چې یو ملک په خپله پښو ولاړ نه وي او خپل اقتصاد ونه لري، هغه ملک یا هغه وطن یا هیواد هیڅکله آزاد نشي پاتې کېدلی. نو دې په خاطر باندې پاکستان چې زه ته پنجابي اسټبلیشمنټ وایم، هغه همیشه غواړي چې افغانستان په پښو باندې ونه درېږي او همیشه باید دلته جګړه روانه وي او د دغه اقتصاد ته ضربه ورسېږي. خو یوه خبره زه هغوی ته دا کومه، که دلته طالبي که کوم بل حکومت وي، کار حکومت دلته راځي، یو خو به هغه هېڅ وخت کې د ډیورنډ خط ونه مني ځکه چې ولس یې نه مني، او بل دا چې هغه به هېڅ وخت کې د پنجاب بالادستۍ ته تیار نه شي. چې هر حکومت راځي هغه د ولس د دغه فشار لاندې او بیا د پاکستان سره چې دی، یا خاص پاکستان څه ته وایي، اینه د پنجاب اسټبلیشمنټ حکومت یا او دغه جنډه چې ده، اینه دا د محکومیت جنډه ده د نورو قومونو دپاره. ځکه دا خبره زه کله کله تکرار کوم، ځکه دلته خو 80 میلیونه خلک په پښتونخوا کې اوسېږي. نو زموږ پروګرام کې ځینې وخت 80,000 کسان وګوري، ځینې وخت کې 100,000 کتونکي ولري، ځینې وخت کې کم ولري، ځینې وخت کې زیات ولري. نو هغه ځینې وخت کې هغه خبره زما ځکه زه تکرار دوی ته کوم، ځکه ته تکرار زه کوم چې دوی په دې پوه شي. یو بل دا کار دی، هیواد په هغه وخت کې آزاد هیواد، موږ یو هیواد ته ویلی شو چې یا یوې سیمې ته چې هغې باندې خپله ژبه واکمنه ژبه وي. نو پاکستان باندې خو د هندوانو ژبه چې موږ هغې ورته هلته هندي وایو، دلته اردو نه مې پرېښودلی دی چې نور قومونه پرې دوکه کړي، ځکه چې د اردو او د پنجابي په منځ کې 80% هغه وایي یا الفاظ یا لغات دا ټول یو شی دی. نو ځکه هغې دا غواړي چې په دې نورو قومونو باندې دغه اردو ژبه ومني چې دا اصلا هندي ژبه ده او پنجابي ته ډېره نږدې ده. نو که یو پنجابي زوی یا لور یا اولاد هغه په اردو باندې پوه شي، که په اردو ژبه زده کړي وکړي او بیخي پنجابي هیره مي هم په پنجابي باندې پوهېږي، ځکه چې هغه الفاظ دومره دي چې لکه اوس که په اردو پوهېږم زه خپله ورسره په پنجابي باندې پوهېږم. نو داسې که پښتون بیا یو کره د خپلې پښتو ژبې نه
هغه اردو ژبې ته واوښتو نو هغې ته بیا د راوښتل ډېر مشکل دی لکه ځکه وځنې پښتانه چې په سرایکي بیل کې چې اوسېږي هغوی ته سرایکي پټان هغوی ته وایي نو هغوی هغه خپله ژبه هېره شوې ده هغې اوس سرایکي ژبې شوي دي هلته چې هغوی خپل هغه کالم پرې اغوستلي دي اوس رنګونه اغوندي نو ځکه دې په خاطر باندې چې کله نه ژبه لاړه بیا درنه هر څه لاړ نو هغه دغه چې دی پښتو ژبه نو د هغې په ځای باندې اوس هغوی سرایکي وایي هغوی ته ځان ته اوس لکه سرایکي پټان وایي داسې په ایبټ آباد کې چې دوی ورته هزاره ډویژن چې په هغې کې مانسیرا ایبټ آباد او د غزني منطقې پکې راځي چې هلته خپله هم پښتانه اوسېږي تري نه او دغه نور جدونه او دا قومونه اوسېږي مګر ژبه چې ده هغه انکو ده د پښتو نه اوښتلې دي ورونو تاسو ته زه یوه خبره کوم ما تاسو سره لینک شریک کو پرون ډیرو خواست کو چې راشي خبرې وکړي ځکه وخت مېلمانه ډیرو نن به اوسه پورې څوک رانغله نو که غواړئ چې موږ سره یو ځای شئ نو کولی شئ چې دغه لینک زه وکړت بیا تاسو ته پوسټ کوم راشئ خاص کر هغه پرونی ورور چې د خالد بن ولید لښکر په نوم باندې که هغه چېرته وي او که تاسو کې څوک پېژنئ د هغې نه خواست وکړئ چې راشي موږ ته پوره وخت ورکوو بس یوازې ما خبرې کوي موږ بیا ورو یوه نیمه پوښتنه به ملګری وکړي نو زه راسا صاحب ته وخت ورکوم د هغې مایک اوس ازادوم چې هغه تاسو سره خبرې وکړي زه به تاسو سره بیا دا خپل لینک هم شریکوم زماني صاحب تاسو ته او ټولو دوستانو ته سلامونه او نیکې هیلې الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله واوسئ نو خبرې خو ډېرې زیاتې دي حالات داسې دي د وطن ولې څنګه چې مخکې تاسې دا ویډیو نشر کړله د تورن اسماعیل نو که سړی دقیق شي او فکر وکړي په افغانستان کې د جګړې اصلي ښکېل خلک همدغه ډله ده همدغه که تورن اسماعیل دی که شورای نظار ده او دغه که جبهه مقاومت ده دغه ډله ده او طالبان دي چې دا 20 کاله د دې په منځ کې سره د جنګ د اصلي دغه دی نو ټول دغه زما په نظر باندې او دویم حقدار دي ځکه چې هغو په دغه 20 کاله کې پیسې هم واخیستلې د امریکا نه کورونه هم ورباندې جوړ کړل ښارونه هم ورباندې جوړ کړل حتی تر په خارج کې ورباندې بلډینګونه جوړ کړل او هلته هم ښه ژوند لري او هغې هم د جګړې یو اړخ دی او دی هم دي نو د دې هم تقاضا داسې ده چې دغه باید تر څو چې دغه جنګ سالاران او دغه شخصي د خلکو ټیکهداران چې دي هسې تش په نامه باندې تر څو چې دا ورک نشي نو په افغانستان کې د سولې د واقعي سولې راتګ هم مشکله خبره ده نو زما په نظر دا ډېر درست اقدام دی خو ولې په داسې شکل باندې چې دی خپله دې ته مجبور شي لکه چې دی خپله وویله چې ته دې ته مجبور شي چې یعنې هغه ژوند یې په خطر کې نه او نور د دې ټوله چې سرمایه دا ورته چې دي هغه باید د ملت مال وګرځي چې دغه نورو ته په آینده کې د عبرت درس وګرځي او بیا د افغانستان په تاریخ کې بیا داسې څوک د ملت سره داسې څوک پیدا نه شي چې د ملت سره جفا وکړي نو خبرې ډېرې دي زه هم دا خبره دوستانو تاسو سره شریکوم که څوک غواړي دوستان غواړي چې ځکه پرون شپه موږ نه یو تعداد دوستان حتی داسې خفه غوندې هم شولو ځکه چې ولې زموږ ګناه نه وه ځکه چې موږ هغه بعض 2-3 دوستان موږ خبر کړي او مېلمانه وو او دا خو زموږ اصول دي څوک چې د چا مېلمه شي نو مجبور چې هماغه مېلمه ته وخت ورکړي نو موږ هغه مېلمه سره مجبور موږ ورته وخت ورکړی وی نو هغه دوستان که دې په خاطر چې وخت کم وي نو موږ هم دې په خاطر زماني صاحب سره دا خبره وکړله که نور دوستان راځي هر څوک چې راځي د رخصتۍ شپه ده د وطن حالات هم داسې دي او زه مطمئن یم چې اکثریت دوستان یخ دي او موږ ګوري نو که هر څوک راځي هغه خپل احساس هغه خپلې خبرې هغه خپل پیغام افغانانو ته رسوي ځکه چې داسې حالات دي نو دا د هر سړي خپل نظر دی که هر څوک راځي مهرباني دې وکړي را دې شي نو باورا صاحب که تاسې نور څه شی لرئ یعنې زه به بیا وروسته به بیا څو دقیقې وروسته به بیا هم بیا نور خبرې وکړو نور خو داسې موږ سره څه شته ولې نشته زه به د پاکستان په هکله یو څو خبرې نورې مو کوم خو دلته ګران صاحب دغه موږ ته رالیږلی او میسج خو هغه ما ته په میسنجر باندې رالیږلی په کار دلته و چې د انلاین د ژوندۍ بڼه چې دا کوم پروګرام دی چې دلته دغه کي نو هغه به موږ ځان سره ولولو دلته ورور لیکلي دي دا وایي څنګه کولی شو باس کې برخه واخلو وروره دا ډېره اسانه طریقه ده ما هغه لینک در ولېږو دغه لینک باندې به کلیک کړي دا به تا بوځي یوې بلې پاڼې ته چې کله پاڼې ته لاړې هلته به بیا تا ته د کاپي یو آپشن درکوي نه د خوښې ځای هغه کله چې تاسو په هغه کاپي باندې زور کوئ نو دا به تاسو هغه به کاپي شي بېرته به د سر نه یو بل انټرنیټ ایکسپلور یا سفاري که د چا سره دغه د آیفون نو هغه سفاري واځېږي بیا په هغې کې به دا پاس په هغه ادرس په ځای کې به دا پیسټ کړي نو تا به سټوډیو ته ډایرکټ راولي نو بیا به دلته موږ سره په دې پروګرام کې تاسو کولی شئ ګډون وکړئ یا پکې برخه واخلئ نو دا خو دغه شروع دي کې لکه مختلف قسم ملګري چې دي مختلف قسم میسجونه رالیږي
څوک د طالبانو طرفداري کوي اخ نیسي څوک د دولت طرفداري کوي خدا دار سړي خپل نظر یې ځکه هر سړی خپل نظر کې خپل آزاد دی خپلواک دی پکې هغه سمه ده ما مخکې د پښتونخوا ورونو په اړه یو څه خبرې وکړې د پنجاب په اړه مې خبرې کړې دي خو لکه یو څوک راځي ډیوایس ناٹ کنیکټډ دلته یو څوک راغلی دی خو نوم یې نشته دی او بیا لیکلي چې ډیوایس از ناٹ کنیکټډ کنه لکه صحیح په توګه باندې نه را داخل شوی ځکه نه د مایک کار کوي او نه د کیمرا کار کوي نو دواړه د کار نه کوي یا خو چلو که چې طریقه خو د صحیح استعمال کړي بیا ته وځه د سره راشه ځکه تا ته اپشن د کمرې او دغه بند کړی دی د مایک نو هغه به دې واسکلی وي چې هغه دې واسکلی وي بیا د کولی شو چې په پروګرام کې د صحیح برخه اخیستلی وي اعتبار نومیږي نو اعتبار موږ سره دی خو وروره کمره دې ولې بنده کړې ده چې ته دا یو کمنټ کې ولیکې چې کمره دې ولې بنده ده نو موږ بیا پیش بیا لاړ خو هغه نه غواړي راته چې را داخل شي زماني صاحب سلام تاسو ته دا پروګرام کې د ښکاره کوم عبدل منام احمدي زماني صاحب سلام تاسو ته او لایف ټول ملګرو ته نړۍ من وروره تاسو ته هم زموږ طرف نه سلام وي تاسو ته سلامتی نو د کې خاص نور څه نشته ده ځکه بیا دا پروګرام تقریبا 14 دقیقې وشولې موږ څلور دقیقې نور هم تاسو سره یاستو که بیا کوم ملګري نه نو بیا به موږ ستاسو نه راپاماني واخلو زه به در اساس مایک بند کړم ځکه دا همیشه په خپل مایک کې ستونزه لري او دغه ازما تسلسل د خبرو هم خرابوي راته او بیا ځینې وخت کې داسې وشي چې ځکه زه دا میسج نم چې ولله دام له شان تسلسل د خبرو خرابوي کوشش کوم چې یو بل تخنیکي ملګری له ځان سره پیدا کړم چې هغه به دا ځینې پروګرامونه ما سره هغه په مخ کې وي نو به خبرو ته سړی وزګاري صحیح خبرې به شو کولی هغه تسلسل د خبرو به جوړ راځي ځکه چې ته کومنټونه یا څرګندونې موږ لولو بیا دلته ځینې تخنیکي مسایل دي هغه هم کنټرولوي نو بیا ځینې وخت کې هغه خبرو کې تسلسل خرابېږي ځکه ما خو وعلیکم السلام اعتبار راغلی و خو صحیح ونه شو کولی چې را داخل شي وروره ستا دغه مایک او دغه د صحیح کار نه کوي رابلې بېرته ووتلی که نه نو که تا نو وعلیکم السلام ستا سلام ته هم دغه نو بس 14 د اګست دی الله دې وکړي چې داسې یو وخت کې 14 اګست راشي چې لر او بر پښتانه سره یو ځای شوي او دا په شریکه باندې ولمانځي او نو دغه ته به ډېر کورونه هم تېر شولو ډېر پښتانه د لر او بر په دې ارمان باندې له دې دنیا هم څخه لاړ هیڅ معلومات نشته نور به څومره ځي خو دا زمونږ یو ارمان دی چې کله سره پښتانه یو ځای شي نو دلته به امن هم راشي د دوی ژبه به واکمنه ژبه شي او دا به لکه په نړۍ کې یوه قوي ژبه شي ځکه چې د 8 تر 8 میلیونه پورې ژبه چې ده د کمو خلکو ژبه نه ده د ډېرو وګړو ژبه ده دا به خپله د اقتصاد ژبه هم کېدلی شي دا به په لویو ژبو کې شامله شي خو دې ته کار په کار دی د کار ورته اړتیا ده خو دا تر څو پورې چې دفتر ژبه شوي نه وي ما تاسو ویلي دي چې یوه ژبه دفتر ژبه نه وي هغه د ضرورت ژبه کېږي نه او چې یوه ژبه د ضرورت نه وي هغې کې به اقتصاد هم نه ورننوځي نو دفتر ژبه کوي چې دې کې هغه ضرورتونه پیدا شي او هغه پکې لاړ شي د طالبانو په اړه نور څه نه وي ځکه چې را روان دي یو ډېر 18 ولایتونه یې ونیول ما نن یو پروګرام کې ولیدل 18 ولایتونه یې نیولي دي نو ډېره برخه د افغانستان د هغوی په لاس کې ده شاته کم پروګرامونه دي هېڅ یو الله نه بغیر بل څوک په دې باندې نه پوهېږي الله دې په افغانانو باندې زموږ رحم وکړي راسا صاحب هم د سټوډیو څخه لاړ نو نور که څوک نه وي لکه پرون ډېر زیات خواستونه و چې راځو بیا به راغله مېلمنو ته هم لږ مشکلات ستونزه وه ورته ځکه پروګرام هم بیا ډېر اوږد شو چې کومه ورځ باندې لکه موږ سره لکه څوک نه وي هغه ورځ بیا ستاسو ته ویم چې راشئ نن تاسې خپل د خیالاتو اظهار وکړئ خو بیا په هغه وخت کې تاسو پورته نه راخېږئ فرق نه کوي بس ملګرو زم پروګرام به د نن ورځې دپاره همدومره په همدې ځای باندې ختموم خوشحاله ارامه او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا مو په لوی الله جل جلاله سپارم د الله جل جلاله په امان